هلو ګایز که چېرې تاسو هم غواړئ چې دغسې ویډیوګانې جوړې کړئ چې دا کومې تاسو ته په سکرین ښکاري نو بالکل په اسانۍ سره یې جوړولی شئ، په یو کلیک سره یې په خپل موبایل کې جوړولی شئ. دې ته هېڅ قسمه د لیپټاپ یا د غټ موبایل ضرورت نشته. که چېرې تاسو سره انډرایډ موبایل وي، ورکوټي موبایل وي، نو تاسو پرې بیا هم دغسې ویډیوګانې جوړولی شئ. نو ملګرو څنګه به یې جوړوئ؟ غونډه طریقه په دې ویډیو کې درښایم. دا ویډیو در سره واچ کوئ او طریقه زده کړئ. خو ملګرو د هر څه نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړې نو فالو کړئ، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ودرځي. نو راځئ ملګرو شروع کوو ویډیو. تر ټولو مخکې به تاسو د خپل موبایل سکرین ته راولم. نو ملګرو د موبایل سکرین نه مخکې تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ چې دا موبایل سکرین درته غټ شي او مکمل تاسو په هر یو لفظ، په هر یو ټکي باندې پوه شئ او مکمل طریقه زده کړئ. ملګرو زه د موبایل سکرین ته راغلم. اوس به زه د روډ تصویران ډاونلوډ کړم، د سړک څیره. دلته کې به زه ولیکم روډ ایډیټینګ فوټو. په دغه تصویرانو څخه به زه یو دوه درې تصویران ډاونلوډ کړم. تاسو هم دغه نوم ورکړئ او دغه تصویران ډاونلوډ کړئ کوم مو چې خوښ شوه. صحیح ده. د هغې نه بعد چې کله تاسو د دې څخه تصویران ډاونلوډ کړو، خوښ مو شوه، نو ملګرو تاسو به بي جي ایپس ته راشئ. مطلب دا تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. په دې کې به تاسو د تصویرانو څخه بیکګراوند لرې کړئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ د بالتا د ورور کوم دا بیکګراوند دی دا ما ریموو کړلو. صحیح ده. بالکل په اسانۍ سره په یو کلیک سره، ډېره اسانه طریقه ده. مکمل دغسې طریقه درښایم. دا به بالکل تاسو ته هیڅوک هم نه درښایي. او د دویم تصویر نه هم دغه بیکګراوند لرې کوم چې دا سردار مار تصویر دی او د دې نه هم ما بیکګراوند لرې کړو. صحیح ده. دا تصویر به زه څنګه جوړوم، په سړک به یې څنګه ودروم، هغه مکمل طریقه هم درښایم. اول دې تصویر کې لږه غلطي ده، دا کوم کټایي ده، نو دا به هم زه کټ کړم. صحیح ده. یعنې مقصد مې دا چې دا لږه لږه کټایي به پکې وکړم. د هغې نه بعد دا یو ګوته یې کټ ته، نو دا به زه ورته جوړه کړم په دغه رقم باندې. او دا لاس کې دا کوم ګنده ځای دا به کټ کړم او تصویر به سیو کړم. صحیح ده. تصویر مې سیو کړو، نو دا به زه اوس یو ځای څنګه ودروم. د دې نه بعد به تاسو اوس انشوټ ایپس ته راشئ. صحیح ده. په دې کې به تاسو په دې دویم نمبر باندې کلیک وکړئ، فوټو باندې. د هغې نه بعد به تاسو په نیو باندې کلیک وکړئ. هغه د سړک تصویر به راوالی کړم چې تاسو ډاونلوډ کړی وي. نو ما ته تصویر ډاونلوډ کړی، زه به اوس په دې کې دا تصویر سلیکټ کړم د بالتا والا. صحیح ده. نو اول به زه د بالتا تصویر ولګوم. تاسو کتلی شئ چې دا په دې سړک باندې ما ودرولو. اوس به زه بیا په دې پی آی پی باندې کلیک وکړم او د سردار دا تصویر به راوالم او دا به هم د دې سره زه ودروم، یعنې جوړ به یې کړم. نو تاسو به یې دغسې جوړ کړئ، برابر به یې کړئ په خپل سایز باندې. د هغې نه بعد به تاسو دا تصویر سیو کړئ. صحیح ده. نو زه به بره په دې سیو باندې کلیک وکړم. تصویر ما ته ګیرلی ته راغلو. اوس به زه دا تصویر فل ایچ ډي ته اړوم. نو تاسو به رن وی ایپس انسټال کړئ او دا به کولاو کړئ، اوپن هم کو. نو د هغې نه بعد به تاسو دا تصویر سلیکټ کړئ. نو تاسو کتلی شئ چې ما تصویر سلیکټ کړو. صحیح ده که نه. لږ لوډینګ نه بعد تاسو کتلی شئ زما تصویر مکمل فل ایچ ډي کوالټۍ ته واوړېدو. تاسو را سره تصویران کتلی شئ ملګرو، مکمل ایچ ډي کې دي. دا به زه سیو کړم، بره په ډن باندې به کلیک وکړم، دا زما ګیرلی ته لاړه. د هغې نه بعد به تاسو اوس ګوګل یا کروم بروزر کولاو کوئ. صحیح ده. طریقه درښایم چې دا رن وی ویب سایټ به تاسو پرې څنګه لاګین کوئ، څنګه به یې کولاوئ. دا اکثر په پیسو باندې وي. نو زه مکمل تصویران په دغه ویب سایټ کې جوړوم او دا درته زه پري لاګین کولو طریقه درښایم. ملګرو تاسو په دې لاندې انټرفیس باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. چې کله مې کلیک وکړلو دغسې انټرفیس به راشي ملګرو، بره 3 ډاټ ووهئ او لاندې ویډیو جنریټډ ووهئ. صحیح ده که نه. په دې کې که تاسو وګورئ ما سره 25 کریډټ دي، نو دا درته زه زیاتوم او مکمل پري طریقه درښایم. صحیح ده. دا به تاسو څنګه زیاتوئ او له کمې خوا به یې زیاتوئ. نو ملګرو تاسو به بل بروزر ته راشئ. نو زه کروم ته راغلم. دلته کې ټیم میل مې ولیکلو. د دې څخه به زه یو جیمیل راوالم. دا مکمل فری جیمیل په دې کې ملاویږي او په دې جیمیل باندې به دله زه دې کې اکاونټ کریټ کوم، جوړوم به درته. نو ملګرو تاسو کتلی شئ د دې څخه ما دا جیمیل کاپي کړلو. زه به اوس دې ویب سایټ ته راشم. صحیح ده که نه. نو ملګرو زه به د دې ځای نه وځم، دا ځای به زه کټ کړم. صحیح ده که نه. بره 3 ډاټ باندې به کلیک وکړم او دا پیلنی آپشن به باندې کې به د 4م نمبر ووهم. دلته دا دویم نمبر چې کله سلیکټ کړم جیمیل پیسټ کړلو. صحیح ده. خو د دې نه مخکې درته زه دا وایم چې ګوره دا دواړه جیمیل یو شان دي، سیم ټو سیم. تاسو کتلی 005 دلته کې هم دی او دلته کې هم 005 دی. نو زه به په نیکسټ باندې کلیک وکړم. د هغې نه بعد به دوباره بیا هم دا جیمیل پیسټ کړم. صحیح ده. تاسو را سره کتلی شئ ملګرو اینده جیمیل ما پیسټ کړلو، نو ما سینډ کړلو. ګوره دا کرښه مکمل شوه. چې څنګه دا کرښه مکمل شي زه درته درښایم. بره کراس ووهئ، کومه چې دا کراس نشانه ښکاري، کله تاسو په دې باندې کلیک وکړلو دا مو کټ کړلو. نو بیا زه دلته ویډیو جنریټر ته راغلم. نو ما سره اول 25 اوس را سره تاسو وګورئ 125 شوه. نو ملګرو دا دویم اکاونټ پکې مکمل فری جوړ شولو. نو اوس به زه تصویر ور واچوم. د هغې نه بعد به زه دلته لاندې پرونټ ولولیکم. د
هغې نه بغیر هم تاسو په لاندې په جنریټ باندې کلیک وکړئ که پرون نه لیکئ لیکلی نه شئ نو بیا به هم درته تاسو ته دغسې ویډیو جوړئ که لیکل کولی شئ نو دغه لیکل ورته وکړئ دا کوم چې ما ورته کړي دي صحیح ده د هغې نه بعد تاسو راسره د ویډیو کوالټي چک کړئ صحیح ده چې ویډیو څنګه جوړه شوه نو ملګرو تاسو را سره ویډیو کتلی شئ ویډیو به څنګه ډاونلوډ کوئ په ویډیو باندې به ګوته ټینګه کوئ صحیح ده دلته کې به دا ډاونلوډ آپشن راغلی شي په دې باندې به کلیک وکړئ ویډیو به ستاسو ګیلې ته لاړه شي نو دغه رقم تاسو ځان ته ویډیوګانې جوړولی شئ نو ملګرو په کمنټ کې راته وایي ویډیو څنګه وه او بله ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم داسې کوم ایپس یا ویب سایټ وي چې هغه په پیسو وي هغه به درته زه مکمل مفت فري درکوم او بله دا خبره کوم چې زما د پروفایل نه لاندې زما د واتساپ ګروپ دی نو در سره هم جوین کوئ د دغه طرفه هم ډېر څه ناڅه معلومات ترلاسه کولی شئ د هغې نه بعد درته دا خبره کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ودرځي او د دغسې معلوماتو څخه ځان خبروئ او بله دا خبره ته کوم ملګرو که چې څه مو زده کړي وي 100% مو زده کړه وکړه هغه راته په کمنټ کې لازمي ولیکئ نو ملګرو ویډیو تر دې ځای پورې وه په بلې ویډیو کې به میلاویږو د لوی الله په امان